خوست کې د قانون او پټرولیم ریاست د اړوند وزارت په لارښوونه د خوست میاشتو لپاره د ژمني موسم په خاطر 1000 ټنه د سون توکي ډبرو سکارو د ویشت لړۍ پیل کړه. یاد قیمت د اړوند وزارت د عالی کمیټې له لوري ټاکل شوی دی. یاد پروګرام د خوست پخوانی مال منډۍ سیمه کې پیل شو. د وزارت مقام لخوا د کابینې د پریکړې په اساس تقریبا 1000 ټنه زغال سنگ د عوامو په خاطر باندې چې دا د امارت یو شفقت دی په دوی باندې د ژمي د موسم لپاره دوی ته ورکړي دي د شرکت په توسط باندې چې دا په خوست ولایت کې عوامو ته توزیع شي. تقریبا 1 ټن یې په 9,500 افغانۍ تعیین شوی دی چې د عام بازار سره یې تقریبا 15,000 افغانۍ تفاوت دی. بل خو د سیمې اوسیدونکي د یاد ګام هرکلی کوي چې په دې سخت ژمي کې اړوند وزارت بېوزلیو ته په کتو په ټیټ نرخ اړوند پروګرام پیلوي. د ژمي توکي یې په وبې په ډېر ارزون قیمت وروړل او نه رامیږ مقصد توجه غوړي په وبې چې نه را داسې کومکینه د خیز خلک سره وکړي. خیز خلک غریبون دي او ډېر ښه وکړي استعمال یې ډېر صحیح ده. د لرګۍ په نسبت دا ډېر صحیح تومیږي. په ټول افغانستان کې د زغال سنگ ویش لړۍ پیل شوې وه. محمد رسول شرکت وکولی شول چې خوست میاشتو لپاره په نیم قیمت خوست ته انتقال کړي، زغال انتقال کړي. د یادو د ډبرو سکارو یو ټن قیمت د وزارت په هدایت 9,500 افغانۍ ټاکل شوی دی. یاد پروګرام د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پیل شوی دی چې اساسي موخه یې په ژمي کې له افغانانو سره همکاري کول دي.